عبدالله غني د ولسمشر په توګه ومنه د لوړ مراسمو نه هم تیر شو. سلام لیدونکو ستړي مشئ دغه تازه خبره سره وګورئ. ډاکټر عبدالله په لومړي ځل ومنله هغه د ولسمشر غني د نوي ولسمشر په توګه ومنه او سبا به د ولسمشر په توګه د خپل لوړ مراسم هم نه ترسره کوي. سرحد ورځپاڼې ته یوې سرچینې منلې ده چې د محمد اشرف غني او عبدالله د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د نن ورځې مذاکراتو نتیجه کې عبدالله ومنله چې له اجرایه ریاست او لوړ مراسمو به تیریږي او غني به سبا دوشنبه د ولسمشر په توګه لوړه کوي. سبا ولسمشر غني د دویم ځل لپاره د لوړ مراسم ترسره کوي. همداراز عبدالله هم په سپادار ماڼۍ کې د همشمول حکومت د ولسمشر په توګه د لوړ مراسم جوړ کړي وو چې اوس ترې تیر شو. تر دې مخکې عبدالله ویلي وو چې له غني سره یې خبرې روانې دي او ښایي یو جوړجاړي ته ورسیږي. تر ډیره پورې دا اوازې هم خپرېدې چې ښایي یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت جوړ او عبدالله د اجرا رئیس څوکۍ ورکړل شي. ویل کېږي چې نن زلمي خلیزاد هم د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په تګ راتګ ډېر ستړی شوی دی. درې ځلې دواړو حواله ورغلی دی ترڅو کیسه یو طرف ته کړي. که څوم ویل کېږي چې عبدالله نه یوازې دا چې د لوړ له مراسمو هم تیر شوی دی بلکې د اجرا ریاست څخه هم تیر شوی دی. خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې ولسمشر غني به عبدالله په بدل کې څه منلي وي او که نه. عبدالله چې په ټاکنو کې د ثبات او بلنې ټاکنیزې ډلې مشر و د ټاکنو د پایلو سره سم د پایلو له منلو انکار وکړ او د همشمول په نوم یې خپلواک حکومت اعلان کړی و.